د شریعت نظام کا د بادغیس، دایکنډي، خوست او پکتیکا ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1194 دوسیو او عرض پاڼو ته رسېدنه کړې ده. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 444 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 312 وثیقې هم اجرا کړي دي. په پکتیا ولایت کې 2 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په فاریاب ولایت کې پر یو تن متهم د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د هرات ولایت د مرافعه محکمې رئیس د ادرسکن، شینډنډ او زاول ولسوالیو د ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د سترې محکمې د اجراءاتو ارزونې او ظرفیت لوړونې ریاست لخوا د کابل ولایت مرافعه محکمې اړوند اداري کارکوونکو ته سیمینار پیل شو. د پروان ولایت مرافعه محکمې رئیس د سید خیل ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د فاریاب ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د 2 ولسوالیو له ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د بغلان ولایت مرافعه محکمې مسؤلینو د دغه ولایت د مدافع وکیلانو او عریضه نویسانو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړ. په کندوز ولایت کې پر 2 تنو مجرمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بامیان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د کوهمرد ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د بدخشان ولایت مرافعه محکمې د مسؤلینو ترمنځ اداري غونډه ترسره شوه. په سمنګان ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د بادغیس ولایت مرافعه محکمې د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د بلخ ولایت په مرافعه محکمه کې د اداري او قضایي مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه.